هدفي وژنې، بمي چاودنې او انسان تختونې هغه پیښې دي چې په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې خورا زور اخیستی. ښاریان وایي په ډاډه زړه نشي کولی چې په ښار کې خپلې چارې ترسره کړي. دوی وایي د ښار په منځ کې په رڼا ورځ د وژنې پیښې کېږي، خو عاملین یې په تېښته بریالي کېږي. دوی همداراز د ننګرهار امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې پر ناغېړۍ تورنوي او وایي چې دوی د جلال آباد د امنیت په کابو کولو کې پاتې راغلي دي. بیګام په جلال آباد ښار کې 2 پولیس ووژل شول. تر څنګ موږ ګورو چې روزانه قومي مشران زموږ مخور سپین ږیري، تر څنګ ځوانان، دکانداران، تجاران وژل کېږي. خو متاسفانه چې دولتي چارواکي په دې نه دي توانېدلي چې دغه کسان ونیسي. دا د دې نه دا معلومیږي چې د دولتي چارواکي هم له دغه کسانو سره لاس لري. غیر مسؤله وسلوال چې په رڼا ورځ باندې ګرځي په دغه ښار کې، خلکو ته دمکیانې ورکوي، خلکو تختوي، وژل کېږي. خو افسوس په دغه خبره باندې موږ کوو چې افغانستان ولسمشر هم تر څنګ والي صاحب او ټول دولتي چارواکي په دغه کې پاتې راغلي دي. خپله خو په ننګرهار ښار کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب دی. په رڼا ورځ باندې کس وشتل کېږي او بیا هغه کس هغه مخالف چې څوک یې هغه تښتي، نه کوم اوسه پورې کوم کس نیول شوی دی او نه چا نیولی دی. د دې تر څنګ اکثره د مافي کړیګانو لاس دی، ځکه چې ولې په یو ښار منځ کې دننه یو کس وشتل کېږي او ګر چاپېره د دلته عسکر وي یا حوزه موجوده وي او هغه کس دې ونه نیول شي. چې د نارنج باب کې په سیمه علاقه کې کومه پیښه رامنځته شوله ده، د هغې موږ تاسو ټول شهیدین یو. او داسې نور هم د جلال آباد په ښار کې داسې پیښې، هدفي وژنې، همدارنګه مقصدي او داسې نورې وژنې موږ تاسو ګورو. بعضې حوزې او داسې بعضې د دولت مسؤلین په دې کې موږ ګرم ګڼو، ځکه ځینې مسؤلین د دولت حتما د دوی سره لاره لري ټچ چې دغسې یو کار کېږي. حتی د دوی د حوزو تر څنګ داسې یو کار کېږي، خو مګر دوی بیا هم نشي کولی چې دا کنټرول کړي او مخې ونیسي. د ننګرهار امنیت یو څو کورونه دي چې هغوی امنیت لا خراب کړي. دښمن د لرې پرتو غرونو نه موږ دلته نشي راتلی چې زموږ امنیت خراب کړي. همدغه څو کورونه دي چې زموږ د ننګرهار امنیت یې خراب کړی. هر څه خپل په خوښه روانه ده، نه د والي ورباندې زور رسېږي، نه د قمندان امنیه او نه د امنیت ملي او نه د کوم بل. ومو غوښتل په دې اړه د ننګرهار امنیه قمندان نظر هم له ځانه سره ولرو. د نوموړي سکرتر وعده وکړه چې له قمندان نه وخت اخلي، خو له څه وخت وروسته یې ټلیفون ته ځواب نه ورکاوه. ستاسو دایر کړې شمیره اوس مهال مصروفه ده. مهرباني وکړئ وروسته کوشش. کومه شمیره چې تاسو دایله کړې د اوس لپاره لاسرسي نه ورته کېږي او یا له ساحې څخه بهر ده. مهرباني وکړئ وروسته بیا اړیکه ټینګه کړئ. د امنیه قمندان سره مو هم پر بار اړیکه ونیوه، خو ټلیفون ته یې ځواب نه ورکاوه. امنیه قمندان په یاده موضوع کې خبرو ته حاضر نشو. د ولایتي شورا غړي هم د ښاریانو له خبرو سره یوه خوله دي او زیاتوي چې د جلال آباد ښار امنیتي حوزو امرین خپلې دندې په ښه شان نه ترسره کوي چې دا چاره په لوی لاس نه امني زیاتوي. په مجموع کې ټول ولس د کړاوونو سره مشت ګریوان دی، مشکلات شته دی. یو څه غیر مسلکي خلک چې هغوی مسلکي سمنصبان نه دي، په دندو ګمارل شوي او د بعضو زورواکو پورې تړاو لري. زورواکان یا په ولسي جرګه کې وکیل دی، یا په سنا کې سناتور دی، یا بل مشر دی، یا تجار دی، تورې روپۍ دي ورسره، همدغه په دغه شکل پیدا کړي. نو دغه ستونزې او مشکلات شته دی چې زموږ ولسونه ورسره مشت و ګریوان دي. که څه هم د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ د داعش وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي، خو بلخوا د جلال آباد ښار هم د امنیت له پلوه خوندي نه دی.